سات به په ښي لاس باندې په لاس کوي که په چپ لاس مثلا دې مسله باندې ته اوس تحقیق کوي نو که تا مخکې دا و چې زه به چپ لاس خامخا ثابتوم دا بیا لاره نه ده دا به بس کېږدې چې نه چپ لاس ده نه ښی لاس ده په کم لاس ده اوس تحقیق را شروع اصل کې طالبانو سات خو د رسول الله زمانه کې داسې سات نه او لالاګانو ګوره شامي ته من فکر وي شامي به ډېر ملایان ګوري طالبانو خو بعضې داسې ویښ ملایانې ګوري لکه دی شامي کې طالبانو راځي بند و ساعت وایي که د ورېښم وي پروا نه کوي خو د شامي زمانه کې دا ساعتونه نه ول طالبانو داسې نه وي چې لالو شامي کې وایي د ورېښم استعمال ناروا ده که نه خو که د ساعت بند د ورېښم و دا لبس کې طالبانو یو لبس هغه زمانه کې د شامي زمانه کې چې ساعتونه ول که تاسې په یاد دي د شامي زمانه کې د ساعتونه ول سپین ږیرو به ساعتونه کول طالبان جب کې به یې اچولی ساعت په جب کې دا بند به د هغه و تاسې د سپین ږیري اوس هم لیدلي طالبانو چې ساعت ورسره یې که نه داسې تار غوندې لري یا د اوسپنې مازی لري جب کې به یې پراته ول دا ساعتونه یې موږ تاسې د نیکه و د شیخ سعودي د پلار دا سات و طالبانو د لاس سات به زه بیخي په لاس کړی نه د ما په یاد د زه ډېر کشر وم جب نه به یې راوایسته سات به ورسره دغه زنجیر داسې درلود د جب دغه د شامي زمانه کې ول هغه بند و ساعه کوي طالبانو ځکه هغه لبس نه ده دا لباس ده بیا دې کې بیا خبرې دي طالبانو نو چې شامي مو کتله طالبانو بیا به یې داسې ویښ غوندې ګورې اوس خبر درته کوم په ښي لاس ته که چپ لاس ته بیخي زه کار نه پې لرم چې په ښي لاس ته که چپ لاس ته خو تحقیق کوم نبی علیه السلام طالبانو ګوته په ګوته کړې ها تاسې کې چا ګوته په ګوته کړې لاسونه جګ کوي چا چې په ګوته کړي وي نه هغه ګوته وښیي چې په هغه ګوته په ګوته وي ټول یې جګ کوي ها دا راوباسه طالبانو اوس به لږ خبره درته وکم ګوته به صحیح ده طالب جانه لږ طالبانو په ګوته کړي که نه دا خو ډېر لږ دي طالبانو تاسې سپین زر دي د طالبانو اوس تاسې دې خبرې ته غوږ ونیسئ رسول الله سلام چې ګوته په ګوته کوله طالبانو د مقصد دپاره وه که د ښایست ګورې تاسې طالبانو دې ته فکري علم به راسپړئ طالبانو ما ته به د پیرانو خبرې نه کوئ مونږ په دین باندې بحث کوو زه چې کله طالبانو ته هدایه وایم د هدایه څه د طالبانو دا یې موږ او تاسې هدایه په دې کې خبر ده ته اوس ورته غوږ ونیسئ نبي صلی الله علیه وسلم ګوته څه وخت نبی علیه السلام ګوته جوړه کړه چې کله یې خط ولیکه طالبانو کاپیرانو ته دعوت ورکاو نو د خلکو صحابه ورته ویلي چې کاپیرانو کې یو عادت ته تر څو چې مهر نه وي پې باندې څوک نه مني بیا نبی علیه السلام ګوته جوړه کړه پې لیکلي ول محمد رسول الله بیا یې راواخیست طالبانو مهر یې ورته پې ولګېد نو رسول الله د چا دپاره لګولې وه اوس هم طالبانو کتابونو کې داسې وایي هدایه نور خو پرېږده که نه ځکه بیا تاسې خو ټول بریلویان ذاتي وابیت درته ښکاري دا هدایت څه ده څلورمه هدایه کتاب الحجر والاباحات راواخلي مدرسه کې شته چې اوس لاړئ پیران سړي ته وایي 4-5 ګوتې په ګوته کړي وي دا سنت ده چا دپاره سنت ده ته اوس غوږ شه ورته طالبانو که چیرې یو سړی د سلطان چاته وایي طالبانو چې مهر ته ضرورت لري ملک و مفتی و ولسوال و وزیر و امیر المؤمنین و هغوی چاته ضرورت لري نو زی سلطان دی ته وایي هغه دپاره ګوته په ګوته کول څوک ده که مهر ته څوک لري اما غیر زی سلطان ته طالبانو فله ترکه اولا دا د هدایې عبارت ده نو چې ترک اولا سي بیا ته ولې نارې راته وهي چې سنت ده په ټول افغانستان کې مشهوره ده که نه چې دا ګوته څوک ده سنت نه ده طالب جانه د الله په خاطر باندې علم راوسپړه سنت نه ده زی سلطان دپاره سنت ته چې مهر ته څوک ضرورت لري غیر زی سلطان دپاره د هدایې نه نیولې ټول حنفي فقه وګورئ والاولاد ترکه لغیر زی اولاد ترک ده نه نو بیا سنت څنګه سو تاسې په خبر پوهېږئ ښه او اوس طالبانو زی سلطان هم چې استعمالي په ګوته کې تاسې داسې څوک لیدلي چې ګوته کې مهر و تاسې طالبانو داسې چل وکئ پخواني کتابونه څه دي چې دا اوس بیروت کتابونه پیدا کوئ بیا دا بیروت کتابونو کې طالبانو که تاسې یو کار وکئ کله چې د بیروت یو کتاب را پیدا کړه نو هغه
بیا هغه کتابونه چې چاپ سوي دا اوله مقدمه یې چې ګورئ بیا وایي پلانکۍ دا چې تحقیق مې پې کړی ده پلانکۍ مطبعه کې مخطوطه نسخه وه پلانکۍ کې د مخطوطې نقشونه هم دلته وي بیا هلته لاندې طالبانو هغې پې باندې مهرونه یې پې باندې تاسې هغه مهرونه وګورئ هغه اکثره مهرونه د دې ګوتو مهرونه دا اوس هم طالبانو د کابل موزیم ته چې لاړ سئ هلته به تاسې د پخوانیو بادشاهانو د موږ د افغانستان د بادشاهانو مهرونه وګورئ د ملکانو مهرونه به وګورئ هغه په چا کې ول اوس مهرونه په ګوته کې تاسې داسې څوک لیدلی چې ګوته کې مهر وي یو هم نه ده لیدلی چا لیدلی زه به یو ځای درو ښیم طالبانو کابل کې د کتابخانې څه دي د کوڅه چې ده دې کوڅه ته چې ورسئ دلته اوس هم د ګوتو دپاره یو سپینګری ستا د هلته دا ګوتې دپاره مهر نوم درته لیکي پکې خبر پوه شو دا مهرونه به جوړېدل نو نبی علیه السلام د چا دپاره ګوته ونیو د حاجت دپاره حاجت و که نه مهر غیر ذی سلطان دپاره هم طالبانو نن سنت نه ده ځکه هغوی خو په ګوته کې چې مهر وي بیا ورته سنت ده که ګوته کې مهر نه و د هغه دپاره هم بیا سنت نه ده په دې یو بحث وکوي طالبانو زر به د وهابیتو د پنجپیرت ټاپې نه لګو په دې به څېړنه کوو تحقیق به کوو دا چې وهابیتو پنجپیرت باندې به د حق خبر مخه نه نیسي پرېږده حق چې مخته مزل وکړي دا چې ورته دې ویلې پنجپیري د وهابي ده بس بیا حق ودرېد طالبانو بس بیا ودرېد اوس کومو طالبانو چې په ګوته کړي دی وي سنت ده دا هسې مازغې خراب دي سنت کتاب وګوره کتاب بل څه وي تا رواج خو زه نه منم علم دې مړ کړی ده خاورو سره دې خاورې کړی ده اوس دې ته هم سنت وي دی په ګوته کړې خوشحاله نو ته له ما نه ښه زلمی زه یې نسم په ګوته کولی دومره خطرناکه ګوته را پیدا کړم چې تا ته هم خوند درکړي اوس غوږ ورته ونیسه نبی علیه السلام دا د چا دپاره ونیوله حاجت څه شی و ساعت د چا دپاره ده ساعت قیاس ته طالبانو په چا باندې په ګوته باندې اوس به په دې بحث وکړو چې نبی علیه السلام ګوته په کومه لاس باندې په لاس کړې ده په دې به ده د مهر یې چې په لاس کاو که نه حاجت و په کوم لاس په دې باندې بحث وکړو حنفي فقه ته به ورسو د حنفي فقه طالبانو تقریبا د حنفي فقه شامي و د ټول علما فتوا په دې کې چې ګوته په چپ لاس باندې باید وي که نه موږ اول کې ویلي ول چې هېڅ هم نه وایو چې راغللو طالبانو په چپ لاس باندې نو سات به هم په څوکي حنبلیانو ته ورغلو طالبانو ابن رجب کتاب جوړ کړی ابن رجب حنبلي احکام الخواتیم 2 نسخې د دې کتاب زه لرم بیخي ډېر ښه کتاب د تنا مستقل په ګوتو جوړ ده داسې نه طالبانو تاسو ته به زړه کې تېرېږي چې نو دا ټول افغانستان علما چې وایي چې ګوته سنت ته ما چې څومره پاڼې په دې اړولي بیا به ډېرو ملایانو نه یې اړولي مستقل کتابونه طالبانو زه لرم مستقل طالبانو د حمام څه ده د حمام باندې مستقل کتابونه لرم د حمام ته چې ننوځي ته به وایي په احکامو په حمام کې هم د احکامو خبرې سته نزهة الزهیه فی آداب الاحکام فی آداب الحمام الشرعیه والطبیه ښه غټ کتاب دی دې کتاب په نیمایي باندې طالبانو دومره احکام پکې جوړ دي علامه حافظ ابن کثیر کتاب لرم پې باندې دنیا خو له کتابونو نه ډکه د علوم دا چې تا ته نه دي معلومه زه بیا کار نه لرم طالبانو خو په وهابیت به د مسلې مخ نه نیسئ څېړنه وکئ وروسته له څېړنې نه طالبانو که بیا خبره غلطه و بیرته یې ما ته خپله خبرې ما خواته راوولئ وینه صحیح نه ده بیا زه سره منم خو تحقیق به کوئ حنبلیانو ته به ورسو د حنبلیانو مختاره رای هم دا د په چپ لاس به وي د مالکیانو رای هم دا د طالبانو چې په کم لاس به وي زه خپله کتابخانه کې طالبانو یوه مستقله انوارۍ د شافعیت حنبلیت مالکیت د مذهب کتابونه لرم او زه یې ګورم طالبانو کله چې دغسې علمي تحقیق دپاره بحث کوم طالبانو بیا اوس بله ورځ ما نه چا پوښتنه کړې وه ګروپ کې پوښتنه کړې وله نو هغه ما په حنفي مذهب کې پیدا نه کړه بیا مې په حنبلي مذهب کې پیدا کړله مسله یې داسې پوښتنه کړې وله چې د مړي ته د سرو زرو غاښ اوس به یې راباسي که به یې نه راباسي چې مړ سو حنفي کتابونه مې وکتل پیدا مې نه کړه بیا مې حنبلي مذهب د مغني د ابن قدامه نه فتوا ورکړله نو طالبانو ته بس مرمۍ تېره کړي چې دا فتوا ورکړي ډاس پې وروکه نو مجبور یم چې فتوا مې ورکړې وي حنفي مذهب کې مې پیدا نه کړه طالبان حنبلي شافعي حنبلي حنفي مالکي مذهب شافعي مذهب خیلاس شافعي مذهب ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې خلاص باندې فتوا کنه احنافو کې بعضې بیا په هغه خلاص فتوا کړي مفتی سیف الله خالد رحماني په خلاص کړي
نه هغه کې من نه غږیږو. اوس طالبانو حق را معلوم څو خبره مو راوستله سات په خلاص داسې به نه وایي زه چپ لاس ته ثابتوم، داسې وایي تحقیق کوم چې کم یو ده د قیاس په هغه باندې د خیر دې ته خبر راورسېدله چې په کم لاس او که په ښي لاس باندې چا کوله هېڅ خبر نشته. طالبانو جنجال به نه جوړوي دا وابي ده، د وابیانو دا نښه ده، داسې نه ده طالبانو. نه اوس نو دا خبره شوله طالبانو، دا مې هسې د یو تحقیق هغه درښود، تحقیق مو چې کو داسې به نه وایي دا ثابتوم، داسې به وایي حق کوم چې داسې ده که داسې ده، بیا به را روانېږي کتابونه به ګوري اخر حق ته را رسېږي چې دغه څو